په ژوند کې ډیر وخت داسې کیږي چې زموږ ذهن یوې خبرې ته بار بار فکر کوي. کله د تیر وخت خبرې یادو، کله د راتلونکي په باره کې سوچونه کوو. هم دې ته ډیر سوچ یا اوور تھینکینګ ویلی کیږي. ډیر سوچ د انسان د زړه نه سکون اخلي. ظاهرا انسان روغ وي خو ذهن یې هیڅکله په آرام نه وي. سوچونه خبرې دومره لوی کی چې ژوند ورته د مسلو نه ډک ښکاري. خو یو حقیقت یاد وساتئ، ډیر سوچ د مسلو حل نه دی، بلکې ډیر سوچ مسلې ښه زیاتوي. که تاسو غواړئ چې د ډیر سوچ نه خلاص شئ، د ټولو اولې دا ومنئ چې هر څه ستاسو په کنټرول کې نه دي. انسان اکثر غواړي چې هر څه کنټرول کړي. خلک به څه وایي، سبا به څه کیږي، که داسې وشول نو بیا به څه کیږي. دا ټول سوالونه ذهن ستړی کوي. خو حقیقت دا دی ژوند زموږ د پلان مطابق نه تیریږي. یو ښکلې خبره دا ده، په هغه شي باندې فکر کول چې ستاسو په کنټرول کې نه وي یوازې خپله انرژي ضایع کول دي. د ډیر سوچ نه د خلاصېدو یو مهمه طریقه دا ده چې خپل ذهن مصروف وساتي. کله چې انسان بیکاره وي، ذهن یې بېځای خبرې او قصې جوړوي. نو دې دپاره په څه کار کې ځان مصروف وساتئ. کتاب لوستل، واکینګ کول، ورزش کول یا یو نوی سکل زده کول، دا ټول کارونه ذهن ته مثبت لارې جوړوي. یو بل مهم حقیقت، اکثر زموږ ذهن ته هغه سوچونه راځي چې هغه هیڅکله نه پیښیږي. زموږ ذهن اکثر منفي قصې جوړوي او موږ د راتلونکي وخت نه یری. حال دا چې ډیر وخت دا خبرې حقیقت نه وي. کله چې ډیر فکر درته راشي، د ځان نه دا سوال وکړه، آیا دا خبره رښتیا هم دومره لویه ده چې زه پې سوچ کوم؟ اکثر وخت جواب دا وي نه. د ډیر سوچ نه د خلاصېدو یو بل قوي طریقه شکر ادا کول دي. کله چې انسان د خپل ژوند په نعمتونو فکر کوي نو ذهن یې د منفي سوچونو نه خالي کیږي. هر ورځ لږ وخت دا فکر وکړئ، الله ماته څه راکړي دي؟ ښه صحت، کور، فیملی، دا ټول ډیر لوی نعمتونه دي. د کم انسان زړه چې د شکر نه ډک وي، ذهن یې د فکرونو نه خالي وي. ډیر سوچ اکثر د دې دپاره هم وي چې موږ د خلکو خبرو ته ډیر اهمیت ورکو. خلک به څه وایي، خلک به څه فکر کوي. خو حقیقت دا دی چې خلک څو ورځې خبرې کوي بیا په خپل ژوند کې مصروف شي. د خپل ژوند پرېکړې د خلکو په سوچ مه پرېږدئ. یاد ولرئ، که تاسو هر څوک خوشحالول غواړئ نو تاسو به هیڅکله خپله خوشحاله نشئ. د ډیر سوچ نه د خلاصېدو یو بله لاره دا ده چې په اوسني وخت کې ژوند وکړئ. موږ اکثر یا د تیر وخت په یادونو کې یو یا د راتلونکي په فکر کې، خو سکون یوازې په نن کې دی. تیر وخت تیر شوی او بیرته نه راځي او راتلونکی لا راغلی نه دی. نو خپل فکرونه د نن ورځې سره وساته. یو ښکلې خبره، نن ورځ د الله یو تحفه ده. دا په سوچونو فکرونو مه ضایع کوئ. که کله ذهن ډیر ستړی شي، لږ وخت خاموشي او یوازیتوب غوره کړئ. کله کله انسان ته دا ضرورت وي چې د خپل ځان سره خبرې وکړي. دعا کول، د الله سره خبرې کول یا خپل احساسات لیکل، دا ټول کارونه زړه ته سکون ورکوي. یاد ولرئ، کله چې زړه د الله سره وتړئ نو د ذهن مسلې ورو ورو حل شي. او په آخره کې دا مهمه خبره، ژوند هیڅکله مکمل نه وي. د هر انسان په ژوند کې مسلې وي، خو هوښیار او خوشحاله انسان هغه دی چې د مسلو باوجود ژوند کول نه پرېږدي. نو ډیر سوچ ته اجازت مه ورکوئ چې ستاسو په ژوند حکومت وکړي. خپل ذهن کنټرول کړئ، ګنې ذهن به تاسو کنټرول کړي. او تل دا خبره یاد وساتئ، ژوند دومره سخت نه دی لکه موږ چې په خپلو فکرونو کې جوړ کړی وي. که سکون غواړئ، لږ فکر وکئ او زیات ژوند وکئ، ځکه اصلي ژوند په فکرونو کې نه بلکې په حقیقت کې وي.